السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا. Welcome to all in the name of Allah. عربي زده کړئ آنلاین مرکز ته راغلاست. نن زموږ انګلیسي درس کې شپږم درس دی. درس پیلول نه مخکې هیله کوم یوټیوب چینل سبسکرایب زنګ علامه کلیک کړئ، آل اوکې کړئ او فیسبوک کې عربي زده کړئ آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. ښه، نننی درس پیلو مای سره دی. مای دا چې مای ګرامر کې کوم هغه پوړی لړۍ هغه بیا د ګرامر درس کې وایو. فلحال صرف ترجمه وایو. مای معنا زما، مای زما. My name is Tinku. My name is Tinku. زما نوم ټینکو دی. My زما name نوم is دی. ټینکو ټینکو زما نوم ټینکو دی. My hair. My hair. My hair. زما ویښته. My hair. زما ویښته. My eye. زما سترګه. My eye. زما سترګه. My eye. زما سترګه. My mouth. My mouth. زما خوله. My زما mouth معنا خوله. My mouth زما خوله. My neck. My neck زما غاړه. My neck زما غاړه. My neck. My neck. ها. This is my head. This is my head. دا زما سر دی. دا زما سر یا ککره ده. This is my head. دا زما سر دی. ها. My arm. My arm. My arm. زما بازو یا زما مټ. arm بازو یا مټ ته ویل کیږي. arm. arm. My arm. زما مټ یا زما بازو. My leg. My leg. زما خپه یا زما پښه. My leg. زما خپه یا زما پښه. My hand. My hand. My hand. زما لاس. My hand. زما no. My hand او زما لاس. My hand. زما لاس. بل دی my foot. My foot. foot سمانا ورکي پخه. پخه نه البته د قدم ته ویل کیږي. زما قدم یعنی دا لاندې حصه د حصې ته چې ګورئ دې ته څه وایي؟ زما قدم یا زما پخه. پخه عموما ټوله پخې ته وایي خو دې ته قدم ویل کیږي. زما قدم. که تاسو کوم بل نوم ورته اخلئ دې خالي دې حصې ته کومنټ کې ولیکئ. my foot. my foot. ښه، نور مثال ته راځو. my زما. my زما. My name is Tinku. My name is Tinku. زما نوم ټینکو دی. ښه، ک وړوکی حرف. ک غټ حرف. ک ک. کی. کی معنا قیلی. کی کی قیلی. kite. kite. kite ګوډی پران یا کاغذ پران. kite. kite. ها، مای خو ویلې زما. اوس وایو ستا. ایتا. your. your. ستا. your. ستا. فلحال صرف معنا یاد کړئ. دا بګنر کتاب دی. صفر نه مونږ شروع کړی دا. ګرامر ان شاء الله وایو ډیر زر وخت. This is my chair. This is my chair. وای دا زما چوکۍ ده. دا چوکۍ ګورئ. وای دا زما چوکۍ ده. This is my chair. chair معنا چوکۍ. چوکۍ. my زما. This is دا ده. د اشاره هغه ته کړې هغه دا جمله ده. ها، this is my chair. دا زما چوکۍ ده. اوس وای that is your chair. that is your chair. هغه ستا چوکۍ ده. هغه ستا چوکۍ ده. that is your chair. that is your chair. هغه ستا چوکۍ ده. ګوره موږ ویلي ول this نږدې شیان یا شخص لپاره راځي. that لري شخص یا لري شي لپاره راځي. بل جملې ته راځو. this is my desk. this is my desk. دا زما میز دی.
ډیسک راوک چې لري راوکدار هغه ته میز وای ډیسک هغه ته میز وای یو ټیبل دا ساده ټیبل چې راوکونه ونه لري هغه ته ټیبل وای this is my desk دا زما میز دی that is your desk that is your desk that is your desk هغه ستا ډیسک دی هغه ستا میز دی هغه ستا میز دی بل ته راځو This is my umbrella. This is my umbrella. Umbrella. This is my umbrella. دا زما چتری ده. Umbrella معنا چتری. This is my umbrella. دا زما چتری ده. دا زما چتری ده. That is your umbrella. That is your umbrella. That is your umbrella هاغه ستا چوکۍ ده that is معنا هاغه your ستا umbrella معنا چترۍ that is your umbrella هاغه ستا چترۍ ده ګوره دلته اشاره کړې وای دا زما ده به اشاره کړې دې ته دې چوکۍ ته دې چترۍ ته وای هاغه ستا چترۍ ده نورې مثال ته your ستا this is my bed This is my bed دلته اشاره کړی وای دا زما تخت دی دا زما تخت دی This is my bed bed معنا د خوب تخت ته ویل کیږي This is my bed دا زما تخت دی دا زما تخت دی That is your bed That is your bed هغه ستا تخت دی That is your bed هاغه ستا تخت دی ها مثالون ته راځو lamp معنا فراغ روښنايي lamp فراغ leg معنا خپه یا پخه leg معنا خپه یا پخه leg ها his درس بل درس کې وایو ان شاء الله دا زموږ نننی درس اوس راځو ورځنۍ کلمې ته کلمې وایو بیا درس ختمو یالا پیلو ها daily vocabulary ورځنۍ لغتونه daily vocabulary ورځنۍ لغتونه ها apple معنا مڼه apple معنا apple معنا مڼه معنا apple ها watermelon معنا هندوانه watermelon هندوانه orange دا ار لږ پټ غوندې تلفظ کیږي orange نه orange مالټه pear معنا ناک cherry معنا آلوبالو آلوبالو strawberry معنا توت زمینی توت زمینی دې ته پښتو کې اصلي کومه کلمه کاری هله کوم کومنټ کې وای strawberry کمنټ کوي هر چاته هم کومنټ کوي بیا یو کومنټ هم کورنۍ دنده نه لیکي strawberry توت زمینی grape معنا انګور grapes یو اس دلته باید ورکول شي grapes انګور mango معنا بل pomegranate معنا انار pomegranate معنا انار plum معنا الوچه plum معنا الوچه دا موږ نننۍ کلمې وي که څه پوښتنه وي کومنټ کې کولای شئ تاسو نه هیله کوم چې دا کوم درس ما کتاب کې ویل دی کتاب درس هیله کوم تاسو کتابچه کې ځان سره ولیکئ او دغه کلمې چې دي دا ځان سره یاد کړئ دغه د میوو نومونه دي دا ځان سره یاد کړئ ورځني کارونو کې چې انګلیش داسې زده کیږي چې تاسو کوشش وکړئ چې لاره کې روانې ځان سره دا کوم انګلیسي چې ګوري داسې وایي ځان سره مثال موټر ګوري وایي this is my car دا زما موټر دی او لري موټر ته ګوري that is your car هغه ستا موټر دی دغسې ځان سره هغه وایي که انګلیسي غواړئ چې یا زیاده کړئ یا عربي غواړئ زده کړئ ورځنی ژوند کې عملي کړئ ځان سره
په لاره کې چې روانې دا موږ هم اوس بعض وخت کې یو چېرته روان یو انګلیسي ځان سره خبرې کوو زه به دا کار دفې کوم دا کار دفې کوم دغسې کې یو ژبه یادولی سئ داسې نه یادېږي چې صرف کتابونه و هغه ته ګوره او هغه کوه عملي ګوره خبرونه ګورئ ویډیوګانې ګورئ که غواړئ صحیح ژبه یاده کړئ نو دغه یې موږ نننی درس و هیله کوم لایک کړئ او یوټیوب چینل هیله کوم دوستان سره فیسبوک کې سټوري کې شیر کړئ ګروپونو کې واچوئ ستاسو ملاتړ څخه ډیره مننه بیا هم نو د نور ملاتړ څخه هم ستاسو څخه غواړم تر څو چې نور خدمت تاسو ته هم وکړم نور تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم ښه وخت ولرئ ښې چارې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته see you take care